سلامونه درنو لیدونکو د دې ساعت مهم خبرونه له ما رشاد احمد سلیم سره د پاکستان د اپوزیسیون مشر محمود خان اڅکزي وړاندیز کړی چې پاکستان د ملګرو ملتونو په همغږۍ د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو ګډه غونډه راوبولي. اڅکزي ویلي په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین، ایران، ازبکستان او تاجکستان استازي او همدارس د اسلامي امارات او مولانا فضل الرحمن په ګډون اړوند لوري ونډه واخلي څو د افغانستان له خاورې د ناامنۍ اړوند ادعاوې وڅېړل شي او د خبرو له لارې حل لارې وموندل شي. د پاکستان د اپوزیسیون مشر محمود خان اڅکزي پاکستان ته په خطاب کې ویلي چې کله افغانستان سره بدۍ کوي نو په بدۍ نه خلاصیږي. پاکستان باید په دې مسئله کې د ملګرو ملتونو مشرۍ د ګاونډي هیوادونو غونډه د افغانستان په اړه راوبولي. چې تجارت تر نام کښېني شروع ورته لارې راخلاصي. افغانستان سره ته بدي کوې په بدۍ نه خلاصېږي. افغانستان که لیونتوب کاوه موږ تجویز کوو پاکستان یې د خپلو همسایګانو د اقوام متحده په مشرۍ کې میټینګ راوغواړي. مولوي فضل الرحمن صاحب به طالبان راوړي، دا حکومت به راوړي. دلته به سره کښېنو ازبکستان، تاجکستان، چین، ایران، پاکستان او افغانستان. که افغانستان رښتیا لیونتوب کاوله که ته چې وایې چې افغانستان دلته مړي کوي، افغانستان دلته دهشتګردي کوي، که تا پر افغانستان ثابته کړې ده چې په افغانستان دهشتګردي کوي موږ ستا ملګري نه وکړه بیا موږ سم پاکستانیان نه یو. او که هغه وایي چې سړیه لیونتوب به نه کوي زما د ازادۍ خیال به ساتي ستا ازادۍ خیال ساتم، زما مدعي به نه ساتي ستا مدعي نه ساتي. په همدې حال کې د پښتونخوا ملي عمومي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي که کابل او اسلام آباد د یو بل په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې ژمنه وکړي نو دا به د دواړو هیوادونو په ګټه وي. هغه ټینګار وکړ که له دې وروسته هر لوری د بل هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي نو باید نړیواله ټولنه یې پرې وړاندې اقدام وکړي. راویې غواړئ دلته کښېنئ سره اقوام متحده سکرټري جنرال په مشرۍ کې د ګډ د همسایګانو میټینګ راوغواړي. افغانستان به هم راشي، چین به هم وي، ایران به هم وي، فلانا به هم وي. ګډ به سره کښېني مجلس وکړي. سکیورټي کونسل زورور خلک د خدای زورور دی خو نور سبا طاقت د دوی سره دی. امریکا ته فرانس دی، چین دی، انګریز دی، روس دی. د دې ګردو بچیان په افغانستان کې مړه دي. دا دې کښېني د دریم په توګه. بیا که افغانستان مداخلت کاوه افغانستان دې پر لاس وي، که دې کاوه دی دې پر لاس وي. کیسه به وایي او خامخا لګیا چې زه میله جوړوم په وزیرستان کې، په تیرا کې، او خلک به دغی ناست وروره پر موږ خپل بچیان ګران. دا په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د روانه ناامنۍ په اړه هغه وویل پښتانه به ټول سره راټولېږي او د دې ناامنۍ او د وطن د زیرمو د لوټولو د مخنیوي لپاره به یو موټی کېږي. نن تا به دا کتاب پاس کړی وي چې دا دهشتګرد دی. زه دهشتګرد نه یم. په وطن خوا به ده، په مور خوا به ده، په عزت خوا به ده، د وطن په استقلال خوا به ده. چې زما وطن ته په کږو سترګو وګورې پښتون بچی، بلوڅ بچی، د وطن بچی پښتون به نه وي چې ستا سترګې نه وکړي، چې ستا سترګې نه وکړي. زما وطن ته په کږه سترګه نه ګورې. زما وطن زما دی، ما بېشلی دی. تو خو یې غان بولې، تو خو یې هغه بولې. نو مینز لینډ دې شی هم ځکه وایي نه ده. یاغستان دا یاغستان ماغستان نه دی، دا ډېر دروند کام دی. دې پټ پټ ځکه بېشلې ده، پر هیلو یې بېشلې ده، پر خیلو یې بېشلې ده، پوله پوله یې معلومه ده. نن عزیزان مې په هغې کې د خدای جان نعمتونه دا بدمن رالو، روسیان رالو، بیا امریکن رالو، بیا اوس دا بلاوي د افغانستان یې کتلی دی، دا وطن یې کتلی دی. فیصله یې دا ده چې د دې وطن شتمني، د دې وطن هغه نعمتونه چې خدای پاک ورکړي دي دا به د دوی څخه موږ په زور راغلو. د موړي په حکومتونو او امنیتي ادارو نیوکه وکړه چې د امنیت پر ځای کولو کې پاتې راغلي دي.
د پاکستان ډان ورځپاڼه راپور ورکړی چې د صادراتو کمښت او د اقلیمي بدلونونو اغیز د هیواد د عام بڼوالو له درنو مالي زیانونو سره مخ کړی دی. د راپور کې ویل شوي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لارو د اوږدمهاله تړل کېدو له امله افغانستان سږ کال له پاکستانه هیڅ ام نه دی وارد کړی. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا د ګمرکونو چارو مسؤلین وایي د بشري مرستو بار د ملګرو ملتونو 25 کانټینره تورخم ته رسېدلی چې د ګمرک او اړوندو ادارو له لوري قانوني چارې او د اسنادو بشپړولو بهیر روان دی. په دې مرستو کې درمل، خوراکي توکي او نور اړین لومړني توکي شامل دي چې په افغانستان کې د بشري اړتیاوو د پوره کولو لپاره لیږدول کیږي، خو افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران او امریکا ترمنځ کړکېچ لا زیات شوی. ایران د شپږو عربي هیوادونو په هغو اډو توغندیز او بې پیلوټه بریدونه کړي چې امریکایي ځواکونه پکې مېشت دي. په ورته وخت کې د امریکا پوځ ویلي چې د ایران پر ضد یې د تهاجمي بریدونو نوي څپه بشپړه کړې او لسګونه هدفونه یې په نښه کړي دي. د راپورونو له مخې په دې بریدونو کې ځینې کسان ټپیان شوي او د هرمز تنګي وضعیت هم کړکېچن شوی چې له امله یې د نړۍ په بازارونو کې د نفتو بیه لوړه شوې ده. د ایران او امریکا ترمنځ د سختو کړکېچونو په اړه دوام. تهران د شپږو عربي هیوادونو په هغو اډو پراخ توغندیز او بې پیلوټې بریدونه کړي چې امریکایي ځواکونه پکې مېشت دي. د راپورونو له مخې بحرین، کویت، قطر، اردن، عمان او متحده عربي اماراتو تایید کړی چې د دغو بریدونو هدف ګرځېدلی دي. د ایران سپاه پاسدارانو ویلي په دغو بریدونو کې د قومندې مرکزونه، د بې پیلوټو الوتکو اډې، رادارونه او د توغندیو د توغولو سیستمونه په نښه کړي دي. قطر ویلي د توغندیو د ټوټو د لګېدو له امله 3 کسان چې یو ماشوم پکې شامل دی ټپیان شوي دي. اردن ویلي چې 4 ایراني توغندي یې شنډ کړي او هیڅ ډول زیان یا مرګ ژوبله نه ده ورته اوښتې. کویت هم د تیرو ځینو تاسیساتو د زیان او د یوه کارګر د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. ایران هم مهاله اعلان کړی چې د هرمز تنګي یې تړلی او ویلي چې دا وضعیت به همداسې دوام ولري. ضربات دفاعی جمهوری اسلامی ایران صرفاً علیه پایگاه‌ها، امکانات و مواضعی است که توسط آمریکا برای حمله به ایران مورد استفاده قرار میگیره، از جمله امکانات لوجستیکی و پشتیبانیشون. ما بارها از کشورهای منطقه خواهش کردیم که بر اساس تعهداتشون طبق حقوق بین الملل اجازه ندهند که آمریکا و رژیم صهیونیستی از قلمروشون، از امکاناتشون، از خاکشون استفاده بکنه برای طراحی و تدارک و اجرای اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران. د دغو پیښو له امله د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیه له 4 سلنې څخه ډېره لوړه شوې ده. دا تازه نښتې د امریکا له بریدونو وروسته رامنځته شوې او لنډمهاله اوربند یې له منځه وړی دی. په همدې حال کې د امریکې پوځ ویلي چې د ایران پر ضد د یرغلیز بریدونو نوې څپه بشپړه کړې. د امریکې د پوځ په وینا په دغو عملیاتو کې لسګونه هدفونه په نښه شوي چې موخه یې د هرمز تنګي له لارې پر نړیوالو سوداګریزو بیړیو د بریدونو د دوام لپاره د ایران د پوځي وړتیا کمزوره کول دي. د امریکایي چارواکو په خبره دا بریدونه د سیمې د سمندري امنیت د ټینګښت او د نړیوالو سوداګریزو لارو د خوندي ساتلو په موخه ترسره شوي دي. تر اوسه ایراني چارواکو د دغو بریدونو په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی او د زیانونو یا احتمالي مرجو په اړه هم خپلواکو سرچینو معلومات نه دي تایید کړي. د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د اقتصادي اړیکو د پراختیا د هڅو په دوام کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر د روسیې او قزاقستان د ګډ سوداګریز پلاوي سره وکتل او دواړو خواوو د سوداګرۍ، پانګونې او اقتصادي همکارۍ د پراختیا په اړه بحث وکړ.
د اقتصادي همکاریو د پراختیا او د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په موخه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس د روسیې او قزاقستان له ګډ سوداګریز پلاوي سره وکتل او د درې وړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، پانګونې او اقتصادي همکاریو د پراختیا پر لارو چارو یې خبرې وکړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس سید کریم هاشمي په دې لیدنه کې د قانونو، کرنې او صادراتو په برخو کې د افغانستان پراخو ظرفیتونو ته په اشارې سره وویل چې افغانستان د پانګونې لپاره مناسب فرصتونه لري. نوموړي له روسي او قزاق پانګوالو وغوښتل چې له دغو ظرفیتونو څخه په ګټې اخیستنې د کانونو د استخراج، د خامو موادو د پروسس، تولیدي صنعتونو او نورو بنسټیزو پروژو کې پانګونه وکړي. د ښاغلي هاشمي پر وینا د اقتصادي همکاریو پراختیا هغه مهال عملي کېدای شي چې د سوداګرۍ د فعالیت لپاره مناسبې اسانتیاوې برابرې شي. له همدې امله نوموړي د دوه اړخیزو سوداګریزو پر پراختیا، سوداګرو ته د ویزو د ورکړې بهیر پر اسانتیا، د دواړو لورو د شرکتونو او د سوداګرو ترمنځ د مستقیمو سوداګریزو غونډو یا بي تو بي پر جوړولو او د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د هوکړه لیکونو پر لاسلیک ټینګار وکړ. روسیه یک کشور با تجربه بلند و همچنان ظرفیت بالا در عرصه زیرساخت و زیربنا است، از اینکه ما هم نیاز است که توجه جدی در این عرصه داشته باشیم، زیرساخت سرزمین رشد بدیم و سرمایه‌گذاری روسیه در این عرصه ها میتونه یک اقدام ارزشمند از نگاه اقتصادی تلقی شود. په همدې حال کې د ګډ پلاوي غړو په ځانګړي توګه د روسیې استازو وویل چې د افغانستان بازار ته د دغه هیواد د خصوصي سکتور لیوالتیا د پخوا په پرتله ډیره شوې ده. هغوی څرګنده کړه چې د افغانستان د سوداګرۍ، پانګونې او طبیعي سرچینو په برخو کې شته فرصتونه د روسي پانګوال پام تر پخوا زیات ځان ته اړولی دی. د روسي پلاو استازو همدارنګه اعلان وکړ چې له 100 څخه زیات روسي سوداګر او پانګوال چمتو دي په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي څو د پانګونې شته فرصتونه له نږدې وارزوي او له خپلو افغان سیالانو سره به د ګډو اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د رامنځته کولو په اړه خبرې اترې وکړي. باورونه دا دي چې د افغانستان، روسیې او قزاقستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پراختیا کولی شي د صادراتو د زیاتوالي، د بهرنیو پانګونو د جذب، د ټکنالوژۍ د لیږد، د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو او د اقتصادي ودې د پیاوړتیا لپاره زمینه برابره کړي. هغه موضوع چې په پلي کېدو یې د اقتصادي فعالیتونو په پرمختګ کې به مهم او اغېزناک رول ولوبوي. زمون خبرونه همدومره ول، له ملتیا مو مننه.